قدرمن دوستانو لکه څنګه چې تاسو د دې ویډیو تمنیل وکتل همداسې د دغه قاري صاحب یوه تازه ویډیو راغلی ده چې خپل یو ښایسته شاګرد یې په مدرسه کې رانیولی دی لواطت او بدکاري ورسره کوي. ملګرو د دغه ویډیو په اړه موږ ته ډېر زیات میسیجونه شوي وو چې دغه پوره ویډیو موږ ته راپیدا کړه او له موږ سره یې شریکه کړه. نو که غواړئ چې تاسو هم دغه ویډیو وګورئ او په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړئ نو له موږ سره په ویډیو کې تر پایه پاتې شئ. او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو د داسې تازه وایرل شوي ویډیوګانو لپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. ملګرو دغه ویډیو موږ مکمله وکتله او دغه ویډیو به دلته له تاسو سره هم شریکه کړو، تاسو یې هم وګورئ. د دې ویډیو اصل سټوري داسې ده چې یو قاري صاحب په یوه مدرسه کې خپل شاګرد ډېر زیات تنګوي او د همدغه غلط کار غوښتنه ورڅخه کوي. په یوه او بله بانه یې تنګوي هم. خو په دغه مدرسه کې د دغه قاري صاحب په دغه غلط کار باندې یو بل قاري صاحب پوه شوی دی او دوی یې څارلی دي. کله چې دغه قاري دغه ښکلی ماشوم په مدرسه کې خپلې کمرې ته غوښتی دی نو هغه بل قاري چې په دوی پوی و هغه دوی ته پټه کیمره ایښې وه او د دغه قاري له دغه ښکلي شاګرد سره د غلط کار ټوله ویډیو جوړه کړې ده. دغه ویډیو یې بیا په انټرنیټ اپلوډ کړې ده چې ډېره زیاته وایرل شوه. ملګرو په دغه ویډیو کې ښکاري چې دغه شاګرد اول ورته ژاړي او سوال زاری ورته کوي چې ما پرېږده، خو قاري یې نه پرېږدي. اخر له همدغه شاګرد څخه پرتوګ وباسي او همدا 2 نمبر کار ورسره کوي. ملګرو دا معلومه نه ده چې دغه ویډیو د کومه علاقې ده. په سوشل میډیا بعضې خلک وایي چې دغه ویډیو د افغانستان د قندهار ولایت ده او بعضې خلک وایي چې نه د پېښور د کومې مدرسې ده. که تاسو هم غواړئ چې د دې قاري دغه مکمله ویډیو وګورئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته کمنټ وکړئ، موږ به دغه مکمله ویډیو تاسو ته درولېږو.